السلام علیکم. یو وار بیا زه یم وقاص احمد او را سره دی ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی صاحب. د ډاکټر صاحب یو څو شعرونه موږ اوس واورېدل، نو ما ډېر زیات خوښ شو. نو ډاکټر صاحب که دغه هم راته ووایي بیا به دې نه مخکې ورپسې به نور پروګرام کوو، خو اول دې تاسو دغه شعرونه ووایئ. بېقراره زړه مې وایي راز ښکاره کا، بېقراره زړه مې وایي راز ښکاره کا، خو که نه یې راته وکړو بیا به څه کړو. او د حیا په زنځیرونو کې تړلیا، د حیا په زنځیرونو کې تړلیا، ځکه خیر راته وکړو بیا به څه کړو. او زړه مې وایي چې د خپو خاورې یې ښکل کړم، زړه مې وایي چې د خپو خاورې یې ښکل کړم، خو که مه یې راته وکړو بیا به څه کړو. ډېر ښه. او دا یو غزلو جواری که نشی که یارانی، بد عادت چې مجبوري شي تش تاواني، او انتظار او بیا وصال کې ستا د تلو غم، انتظار او بیا وصال کې ستا د تلو غم، مین هر حال کې د پوزې اویزانی. ډېر ښه. او بې صبري هم ځکه سر په کرخه کېدي، بې صبري هم ځکه سر په کرخه کېدي، بدنامیږي پې مینې او که جاناني. او مینه ټول کوي څوک لږه او څوک ډېره، مینه ټول کوي څوک لږه او څوک ډېره، خامخا سړی لوندېږي چې باراني. او ورته نه ګورم خو بیا هم سترګې لګي، څوک به څه کوي چې په لاره را رواني. او د مین احساس ارمان د خوار ماشوم دی، د مین احساس ارمان د خوار ماشوم دی، د مین احساس ارمان د خوار ماشوم دی، چې خواږه پکې پراته وي او دوکاني، قیمتي شي که سپی هم د دې کوڅې وي، قیمتي شي که سپی هم د دې کوڅې وي، د جانان د چم هر څه په سړي ګراني. او کرونه ورته بانګه پټ مخ ګرځه، کرونه ورته بانګه پټ مخ ګرځه، چې په کلي کې د دومره مردارانی. او لیونی وي چې د مینې ګټې ګوري، لیونی وي چې د مینې ګټې ګوري، چې هر څه بیلي هغه پکې کامرانی. او په رښتینې مینان هغې ته وایه، په رښتینې مینان هغې ته وایه، چې مرګ د جانان غېږه کې ارمانی. د دولت نه زه د صبر طلبګارم، د دولت نه زه د صبر طلبګارم، چې سړی پکې د زړه په مړخ خاني. او چې مجنون یم بادشاه وي تر قیامته، چې مجنون یم بادشاه وي تر قیامته، چې لا څنګه به د مینې شاهجهاني. او یوسفزیه فلسفو ته اجت نشته، یوسفزیه فلسفو ته اجت نشته، خامخا به کوي مینه چې انساني. ډېر ښه.